ریب ډیزاین کړو سر مونږ لګ ګایډ کې دا چا ډیزاین کړو خوب کې هغه ډیزاین کړو ای خوب ویني هغه انګریزي کې یو متل دی ډے ډریمر چې سړی د ورځې خوب ویني شارام خان ترکی د عمران خان د پاره څه قرباني ورکول شي موږ سره شارام خان ترکی سے موجود دي د دوی نه پوښتنه کوو چې خان صاحب با په خپل دسته مبارک باندې بهر راشي او د قرباني به وکړي شي کنه جی سوایي ورو جی زمونږ عدالتونو ته ګورو انصاف دروازه کټکټاو او موږ دا ګڼو چې تحریک انصاف له پاکستان ټول عوامو عمران خان ټول سیاسي قیادي چې شونه دي هغه له ریلیف پکار دي ظلم نه پکار زیاتې نه پکار او عدالت ته انصافي پکار دي چې انصاف په عدالت کې نه نو بیا خبره ډیر مشران دا وایي چې موږ نه تمام نشته د عدالتونو نه دا خو ډیر خطرناک صورتحال ویږي بیا ګورو چې موږ سره چويس سره موږ عدالت ورکټ کټاو کو انصاف نه ملاويږي بیا وروډونو ته راوځو خو مطلب دا دی چې کنټینیوسلی راځو आवाज اوچتو وکیلان امراضي پرمن طریقې سره خپل لیډر او خپل خلک آزادول په چکر کې دا ته وایي چې زمونږ مشرانو به مونږ ته دا خبرې کولې دا کیسې چې زمونږ په پښتنو مشرانو ډېرې غټې بهادري کړي کشمیر هم پښتنو آزاد کړي اوس راته دا وایي چې هغه پښتانه چېرته دي چې ستاسو لیډر عمران خان صاحب تر اوسه پورې په جیل کې دی ورجی مونږ احتجاجونه وکړو مونږ بار بار اسلام آباد ته رالو په ملک کې احتجاج وکړو په ښارونو کې په کلو کې احتجاجونه کوو عدالتونو ته ځو په اسمبلی کې یو نو هغه پښتانه دي هغه تحریک انصاف ولې دی هغه خلک دي یو کار پاتې لري هغه موږ له قانوني اجازه نه راکړي هغه کار موږ لاس کې قانون غسل نه غواړو پرمن طریقې سره موږ احتجاج کوو زموږ احتجاج مومنټم نیسی او د په لبه احتجاج په ټول پاکستان کې بیا سني چې اسلام آباد ته خلک سردار ته وایي زموږ تیر شوی درې ځله په خوانې وزیر اعظم چې څو وخت کې جنگ ټولو خلکو به وی چې ګوري چې نواز شریف صاحب ډوغک نه کوي بیا راته وروسته پته ولګېده جی چې دا جنگ خو ټوټل نواز شریف ډیزاین کړو سر مونږ لګ ګایډ کې دا چا ډیزاین کړو خوب کې هغه ډیزاین کړو ای خوب ویني هغه انګریزي کې یو متل دی ډے ډریمر چې سړی د ورځې خوب ویني نو تاسو اوریدل دی هغه بیان هغه انډیا پسې مودي پسې بیان نه ورکي ای سره تعلقونه دي روزګارونه دي کورونو ته راولي او دا واحد تحریک انصاف ته عمران خان دی هغه ورکران دي هغه ټیم دی چې په اسمبلی کې دنه بار انډیا او د مودي خلاف आवाज اوچتي د پاکستان د پاره لاود اند کلیر دی او هغه کوی نو بیا اغلم څه تمغه پکار ده کنه جی قدر ته وای جی چې اسلام آباد چونکه دا سیف سټي ګڼل کیږي یو ماشومه خيستا جنۍ چې مور او پلار بعد هغه بچی ته قتل او ژوندۍ به اوسېدل هغه دلته کې بے دردۍ سره قتل شو دا ولي کیږي چې مجرم له سزا ورکړي شي آیا دا ماشومه براشي تاسو څه خیال لې څه سټریټجی پکار ده بالکل انصاف نظام را اشکول پکار دي کو دی عدالتونو کې انصاف کې دی او ګناګار ته سزا ملاوي دی او بے ګناه بری کې دی دا کارونه به نه کېدل انفورچونټلی ګناګار ته سزا نه ملاويږي او بے ګناه جزانن په جیلونو کې دي د انصاف نظام ختم دی زکه چې کوم دینو داسې بے دردۍ سره خلک وجل کیږي ای خو ډیر ظلم کړی او سونا الفاظ کې راغې مذمت شي هغه کم دی ځکه یو وړه ماشومه جنې بے ګناه مړ کړی دا او موږ غواړو چې اسلام آباد پولیس او وفاقي حکومت ستوره وخی کنه زر طرف تحریک انصاف مطلب گرفتار کړه تاسو دا فیل کوي چې داسې کسان داسې مجرمان د عبرت نشان جوړول پکار دي بالکل عبرت نشان جوړول پکار دي چې اندر پر داسې حرکت څوک نه کوي څنګه به وسړی را پاسي او بی ګناه انسان به کوم دینو وجنی او یو جهان مننه لاس کې راته دا وایي شارام خان ترکی د عمران خان د پاره څه قرباني ورکول شي چې عمران خان غواړي یا به ورکوي عمران خان د آزادۍ لپاره د زموږ سره منډیټ د عمران خان دی موږ جدوجہد او موږ عمران خان نظریه سره زموږ عمران خان نظریه یو ده اصل لہذا د موږ دونه تکلیفونه د ملک د بهترۍ لپاره جوړ کړي چې قرباني وای خبره ده چې عمران خان او ټول خلک چې کوم بے ګناه دي چې موږ جیلونو نه آزاد لاس کې صرف د پنجاب ګورنمنت کې او پکې پی ګورنمنت کې سفر غوړی یو طرف تعلیم انګړلا پورته او بل طرف ته تجربه کار وزیر اعلی مریم نواز صاحبہ ده ټیک ټاک جوړي ظلم کوي په خلکو باندې قانون لاس کې اغسته د پنجاب پولیس بے دردۍ سره د تحریک انصاف ورکران لیډران پسې شپاروز لګیدل ای توره د مریم نواز او راغي د حکومت چې تحریک انصاف مخې ته نه پریدي او هغه چې کم دینو کرشکولو چکر کې خو الحمدلله په سیالکوټ کې چې کم رزلټ راغی کلیر جواب ول پنجاب خلکو یو پیر بیا ورکو چې پنجاب عمران خان سره هغه وی جی چې ایم پی ای کوم کینډیډیټ وا هغه وی چې دا فتح زما د نواز شریف ته او د مریم نواز د جی هغه خو فتح سلیبریټ کوي سر بالکل او فارم 47 سلیبریشن د لیډرانو هم کړی دی او دی به هم کوي او ان شاء الله خلکو رد کړی یو جهان مننه سر ثانک یو